د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د بیټو په نوم یو کس د کتابونو دکان اچولی و. دې نه به خلکو دا کتابونه په ډیر شوق سره اخیستل. خو بل طرف ته په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس لوپر و. دی به هیڅ کار نه کولو، لوپر به ګرځېدو. دی بازار ته روان و چې په لاره کې جینکۍ وکتلې. ای ښایسته جینۍ، داسې یوازې بازار ته مه ځه، هسې نه چې په نظر شي. ته خو ډېر بې غیرته انسان یې. جینکۍ دې په سترګو کتلې نه وي چې بیا دې ژېړل شروع کړي وي. پر ځان یې پرېږده، دا ډېر بې غیرته انسان دی. د سخا شکل یې ورک شه، راځه چې دې ځو. دا جینکۍ دلته نه روانې شي او میټا ځان سره ووایي میټا نن خو ستا خبره ونه شوه، ځه بیا به دوباره چېرته کوشش وکړو. میټا دلته نه لاړ شي او بیا د بیټو دکان ته ورشي. دا څه بیټو، تا د کتابونو دکان کولاو کړی ده، نن سبا کې کتابونه څوک وایي؟ میټا وروره، نن سبا هم خلک کتابونه لولي چې تر څو دوی علم زده کړي. خو ما کې خو ډېر عقل ده، خو ما اله صرف 4 جمعه ته سکول ویلی ده. میټا وروره، ته ولې اردو هم پړولی شي؟ اردو څه، زه انګلیش هم ویلی شم، خو ما تر اوسه چاته ویلی نه دي. آی ام بینګ ذکرینګ انګلیش بیکرینګ. په دې وخت کې د میټا نظر په یو کتاب باندې پریوځي چې په دې باندې د چغلخورۍ پیدې لیکلې وي. بیټو، دا څنګه کتاب ده؟ دا یو ډیر مشهور کتاب ده، خو خدای دپاره ته یې مه اله، ځکه ته مخکې نه هم دا خلک ډیر زیات پریشان کړي دي. نه، زه دا کتاب عالمه نه، دا زه د څو ورځو دپاره وړم چې ویل ولم بیا تا ته واپس کوم. خو میټا وروره، دا کتاب داسې موف د لوستلو دپاره نه میلاویږي. خو میټا د ده یوه خبره هم وانوري او دا کتاب دلته نه والي او بیا دلته نه وتښتي. بیټو دلته حیران د حیران ودرېږي. میټا چې کله کور ته راشي نو دا کتاب چې کله لولي نو ځان سره ډیر خوشحال شي. او یار، دې کتاب کې خو د چغلخورۍ ډېرې زیاتې پیدې لیکلي شوي دي. د دې دا مطلب چې زه به نن نه پس دغه چغلخوري شروع کوم. زه ورځم د نږدې تندور والا ته، هغې سره لږ گپ شپ لګوم. دې نه وروسته میټا دې تندور والا ته راشي. ستا په باره کې خو ټول خلک وایي چې ته ډېر بدتمیز انسان یې، خو ته یو ډېر ښه انسان یې. دا کلي والا هسې تا باندې الزام لګوي. ورور جانه، زه خو همیشه ډېر په تمیز کې خبرې کوم، خو څه وکړم چې څوک زما عزت نه کوي. په دې وخت کې میټا د جوب نه پیسې راوباسي او دې تندور والا ته یې ورکړي. واخله وروره، ستا دا قرضې والا پیسې، اوس زما او ستا حساب برابر شولو. چې دا کله وویني نو دې تندور والا میټا نه ډیر زیات متاثره شي. میټا، ته خو یو ډیر ښه انسان یې، خو د دې کلي چودري تا پسې ډېرې سپکې خبرې کوي. زه ډیر زیات غوسه کېږم، زړه مې غواړي چې د دې چودري بچی خټ وډبوم. میټا چې دا واوري نو دې تندور والا ته په مخاخۍ ووایي او دې نه وروسته سیده لاړ شي هغه چودري ته ورشي او دې ته دا ټولې خبرې وکړي. چودري صاحب، ته خو یو ډیر ښه سړی، خو پته نشته هغه تندور والا تا پسې ولې خبرې کوي. میټا، د ته څنګه خبرې کوې؟ هغه تندور والا ما پسې ولې خبرې وکړي او بیا زه ستا په خبرو باندې ولې یقین وکړم؟ په ټول کلي کې ته یو ډیر دروغجن سړی. په دې وخت کې یو بل کس دلته راشي. چودري صاحب، دا خبره بالکل ټیک کوي. زه هم مغلته ولاړم چې هغه تندور والا وویل که زما وس ورسېږي نو دا به زه ښه وډبوم. چې دا واوري نو چودري ته ډیره زیاته غوسه ورشي. ای نوکره، ورشه هغه تندور والا ته تنور مات کړي چې تر څو دې ته سبق میلاو شي. سمه ده مالکه، مونږ اوس ورځو. بیا دوی دلته نه روان شي. هلته چې ورشي تندور والا ته تنور مات کړي. چودري د میټا شکریا ادا کړي او میټا ډیر زیات خوشحاله شي. دلته نه روان شي، کور ته ورشي او ښځې ته دا ټولې خبرې وکړي نو ښځه یې ډیره خوشحاله شي. میټا، دا د چغلخورۍ والا کتاب خو ډېر د کمال کتاب دی. ما ته هم دلته راوړه چې زه یې هم ولولم، ښه مازې ترې والم. د غټې پوزې چښتنې، ستا دپاره د دې کتاب څه قسمه ضرورت نشته. ستا دپاره ستا د 10 ګزه ژبه کافي ده. بیا په بله ورځ ته د دې کلي چودري دلته په کلي کې ګرځي نو چې وګوري اچنک یې په میټا باندې نظر پرېږدي چې د یو ونې لاندې ناست وي او دا ورته راشي. میټا، څه وشو؟ ته داسې خفه ولې؟ چودري صاحب، زه دا کلی پرېږدم، دلته نه ځمه. څه خبره ده میټا، ته دا کلی ولې پرېږدې او چېرته ځې؟ چودري صاحب، ما سره یو څو پیسې وي، هغه مې تندور والا ته په قرض کې ورکړې. دې وجې نه محنت مزدورۍ دپاره به بل کلي ته تګ ضروري وي.
میټا چې هیڅ قسم ټینشن ونه کې، زه د دې کلي چودري یم، ته راشه زما په کور کې اوسېږه او ما سره نوکري هم کوه. بیا دا چودري میټا ځان سره دلته نه روان کی خپل کور طرف ته. میټا ځان سره ډیر زیات خوشحال وي چې اخر په خپل مقصد کې کامیاب شوم. میټا تا خو کمال وکړلو، پرون مې چغلخوري وکړه او نن دا د فایده هم راته میلاو شوه. ما خو په کتابونو کې دا پیدې لوستلې وې او نن مې په خپلو سترګو هم وکتلې. نو په بله ورځ چودري صاحب دلته کې ډیر پریشان ناست وي چې په دې وخت کې میټا ورته راشي. چودري صاحب څه وشو؟ ته خو ډیر زیات پریشان ښکارې. او میټا دې وجې نه پریشان یم، د خوا کې کلي والا چودري زما د لور دپاره رشته رالیږلې ده. نو په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ او میټا ته هغه ظالم کس نه پیژنې، هغه یو ډیر خطرناک سړی ده. ما سره همیشه په څه نه څه خبره باندې لانجه کوي، داسې زما د پیسو نقصان کوي. خیر زړه مې غواړي چې دې په دې ګاډي پسې بمونه وتړم او دا وطن ته پارې کړم، خو خیر څه سبا هسیم راځي، بیا به د خلکو سره خبره وکړم. میټا ځان سره دا خبرې ټولې په موبایل کې ریکارډ کړي او بیا زر زر راشي د پټاکو دکان ته او دلته کې خو ډېرې پټاکې ځان سره والي. روډجانه داسې پټاکې راکړه چې د کم اواز ډیر تیز وي. سمه ته روډجانه داسې پټاکې به درکوم چې د دې اواز به ډیر تیز وي. بیا میټا دا پټاکې واخلي او دلته نه روان شي. په دې وخت کې بیټو دې دکان ته راشي. روډجانه دې کس تا نه په کوم قسم پټاکې واخیستلې؟ دې داسې پټاکې ما نه واخیستې چې د کوم اواز ډیر تیز وي. چې دا واورې نو بیټو ځان سره سوچ کوي. ما ته خو دې کې څه لانجه ښکاري. میټا رور به خامخا په دې باندې څه نه څه کوي، زه په دې باندې خپل نظر ساتم چې دا څه کوي. بیا په بله ورځ میټا دلته نه لاړ شي، د روډ په غاړې پټ ځای کې کینې او روډ کې کاڼې هم اچولې وي. بیټو هم دلته پټ ولاړ وي، د ده ننداره کوي چې په دې وخت کې د چودري صاحب ټنګه په دې لاره باندې تیریږي. نوکر چې کله روډ کې کاڼې وګوري نو ټنګه دلته ودروي. څه وشولو؟ د ټنګه دې ولې ودروله؟ مشره په لاره کې کاڼې پراته دي، زه دغه اوچت کوم راځم. بیا چې څنګه دا کس ټانګې نښکته شي کاڼو ته، نو میټا دلته کې راشي او بیا دې ټانګې پسې دلته پټاکې ولګوي او دې ته چې کله اور ورکي نو دا واز ته ویریږي او دلته نه په سپیډ کې روان شي. دا ټانګه په یو ونه باندې ولګیږي چې چودري صاحب هم په هوا کې بزیګر اړوي او دلته لړی شي او ټانګه دلته پراته وي او واز په وتښتي. چې کله چودري صاحب واپس را پاسي نو ډیر زیات غوسه وي. دا چا دا کار داسې وکړو چې زما ټانګې پسې پټاکې تړلې وي؟ تا دا کس ونه لیدلو؟ دا همت د چا و؟ نوکر دې نه دلته معافي غواړي چې په دې وخت کې میټا راشي او دې چودري ته ووایي چودري صاحب دا خرطوب زمونږ د کلي چودري وکړلو، د چا کور ته چې رښتې غوښتلو ته ورځې. هلکه تا سره څه ثبوت ته او زه په تا باندې څنګه یقین وکړم؟ میټا بیا دې کس ته په موبایل کې هغه ریکارډینګ ورووي چې کوم دغه چودري نه خبرې ریکارډ کړې وي او دا کس ډیر زیات غوسه شي او په غوسه کې بیا د دې کس کور ته ورشي. ای خبیثه، تا مونږ دې کلي ته د دې دپاره راغوښتي وو زمونږ بېعزتي دې کوله چې زمونږ ګاډي پسې دې پټاکۍ تړلې وي؟ تا ته غلط فهمي شوې ده، ما داسې هیڅ حرکت نه ده کړی. په دې وخت کې بیټو دلته راشي. چودري صاحب تاسو په خپلو کې جګړې مه کوئ، دا هر څه میټا کړي دي. هغه زما دوکان نه د چغلخورۍ کتاب وړی و، هغه یې لوستلی ده او هغې نه یې دا پیدې حاصلې کړي دي چې خلکو خولې نه به څنګه خبرې وباسي او بیا به هغې په خپلو کې څنګه جنګوي. د میټا دا حرکت چې دلته ما سره داسې کار وکړو، زه به دا بالکل پرېنږدم. او ګوره چودري، داسې کار به نه ده کړی، تا خپله واورېدلو. خو هغه خو ما ته ستا ټولې خبرې په موبایل کې اورولې وې. زه نه غواړم چې په داسې کور کې د زوی رشته وکړم چې څوک ما سره دونه نفرت ساتي. زه درنه لاړم. سمه ده، ځه، زما لور دپاره د رشتو کمی نشته دی. بیا دا چودري خو دلته نه لاړ شي، خو د بل کلي چودري بیټو ته ووایي بیټو ته یو ډیر ښه انسان یې چې تا ما ته د میټا په باره کې هر څه وویل. که تا چېرته دا حقیقت دلته نه وی ویلی نو پته نشته میټا به ما ته نور څونه نقصان رسولی وی. چودري صاحب، دا خو زما فرض و چې تر څو د دې معلومات وکړم او خلک دې نه زه آزاد کړم.
داسې خو به دا ټول خلک په عذاب کې واچوي. بیټو زه په تا باندې فخر کوم. ما ته د ستا په شانتي زوم پکار ده. آیا ته زما لور سره واده کول غواړې؟ په دې خبره باندې بیټو ځان سره وشرمیږي. ته چې شرمېږي دا مطلب چې تا دې دپاره ها کوې. بیا دا چودري د خپلې لور واده بیټو سره وکړي او میټا په جیل کې بند کړي. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.